پاکستان کې د یو خره بیه $1000 ته لوړه شوې. پاکستاني رسنیو ویلي چین ته د لیږلو له امله په دغه هیواد کې د یو خره بیه له $1000 لوړه شوې. ویل کېږي په چین کې د خرو غوښې خوړل او له پوستکي څخه د درملو په جوړولو زیات شوي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو خره بیه $300,000 ته پورته شوې ده. یو شمېر پاکستاني رسنیو له قوله د 2023 کال د سروې له مخې په پاکستان کې د یو کال په لړ کې د خرو شمېر زیات شوی و. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر دې وړاندې رویټرز په یو څېړنیز راپور کې لیکلي وو چې د خرو د پوستکي څخه ایستل شوي کلاجن څخه دودیز درمل ترې جوړیږي. دغه څېړنیز راپور د چین د دولتي رسنیو په حواله لیکلی وو چې د خره پوستکي د هر 500 ګرامو بیه $420 ته رسیدلې ده. کلاجن د یو پروټین نوم دی چې په بېلابېلو موجوداتو کې پیدا کېږي او د مخ او بدن د ښکلا او ځوان ساتلو لپاره کارول کېږي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.